د هغه خدای په نامه چې د یوه انسان ژغورل د ټوله بشریت ژغورل بولي. ستړي مه سئ. ناصر ریشا یم د نړیوالو اړیکو په باره کې د ویډیوګانو د سلسلې 12مې برخې ته ستاسو هرکلی کوم. په دا برخه کې تاسو ته د انټرډیپنډنس تیوري په لنډ ډول درپېژنم. د انټرډیپنډنس یا د اتکا او یا هم د یو د بل سره د تړلو نظریه چې ده په دې پوهېدل له څو جهتو موږ ته اهمیت لري. یو خو دا دی چې دغه نظریه د سیاسي لیبرالیزم د تیوري چې د نړیوالو اړیکو یو خورا مهمه تیوري ده د هغه یو مهمه برخه تشکیلوي. د دې لپاره چې موږ په سیاسي لیبرالیزم سم وپوهېږو دا اړینه ده چې وار د واره مو په د انټرډیپنډنسي په نظریې سر خلاص شي. دوهم دلیل دا دی چې دغه نظریه د ګلوبلایزیشن یا د نړیوالتوب د موضوع سره ټینګه اړیکه لري. او دریم دلیل دا دی چې لیبرالان یا د سیاسي لیبرالیزم پوهان چې دي هغوی دا استدلال کوي چې په داسې یو جهان کې چې هلته ټوله سره نږدې وي او ټول د اړیکې د ټولو سره نږدې وي هلته د سولې چانس د جنګ تر هغې ډیر دی. یعنې هلته ډیر امکانات شته چې سوله به وي تر جنګ. نو راځئ چې وګورو چې انټرډیپنډنس څه شی دی. ښه، د متقابل اتکا تیوري یا انټرډیپنډنس لکه څنګه چې مې مخکې اشاره وکړل دا د په نړیوالو اړیکو او نړیوال سیاست کې د لیبرال مکتب د لیبرالیزم یو خورا مهمه برخه تشکیلوي. دغه د انټرډیپنډنس د تیوري کوم تیوریسنان چې دوی وایي چې دا نړیوال سیستم چې دی وایي دلته البته دوی خبرې کوي. یو خو دا دی چې وایي دا دولتونه چې دي هغه دلته یوازیني اصلي لوبغاړي نه دي. یعنې یوازې دولتونه نه دي چې په نړیوال سیستم چلوي. دلته نور داسې لوبغاړي هم شته. مثلا دا یو نړیوال سیستم په فرض کړو دا به څو دولته وبولو. دوی وایي چې مثلا دلته MNCs یا د مالټي نېشنل کارپوریشنز یا د ګڼ ملتي شرکتونه دي چې دا به موږ دي دلته په دغه شکل په نښه کړو. دوی وایي چې دلته NGO-ګانې شته د نان ګورنمنټل ارګنایزیشنز یا غیر دولتي سازمانونه او هغه هم په نړیوال سیستم کې موجود دي او هم نفوذ لري او دغه IGOs یا دغه نړیوال سازمانونه چې دي دوی هم په نړیوال سیستم کې نفوذ لري او ځای لري. دا به د مثلث په شکل باندې په نښه کړو. نو دوهم استدلال چې دی کوي دوی وایي چې دغه ټوله لوبغاړي چې دي دوی یو د بل سره اړیکې سره لري په یو ډول یا په بل شکل باندې دوی سره تړلي دي او راکړه ورکړه سره کوي چې دغه په نتیجه کې دغه ټولو چې دی یو نړیوال جال یې جوړ کړی دی. نو دوی په کومو برخو کې همکاري یا اړیکې سره لري؟ دوی وایي چې مثلا دوی په د سفرونو سره کوي. داسې انسانان دي د سیاحت لپاره د کار لپاره مهاجرتونه دي په کښتیو کې په موټرانو کې په تیارو کې سفرونه سره کیږي تر پخوا ډیر او تجارت چې دی هغه ډیر سوی دی او اقتصادي راکړه ورکړه سره ډیره سوې ده. مخابراتو په برخه کې چې دی ارتباط ډیر سوی دی د انسانانو ترمنځ مخصوصا د ټکنالوژي په مټ باندې. نو دوی وایي دا د پخوا په شکل نه دی او دا ورځ تر بلې دغه اړیکې سره ډیریږي او دغه سره پراخیږي او دا یو داسې نړیوال جال یې جوړ کړی دی چې دا په خپله د یوه مثبت تحول لپاره د سولې پر خوا دا یو ګام دی. دوی دا مني چې دغه د انټرډیپنډنس د تیوري پوهان چې هو په دغه سیستم کې په داسې یو جال کې دا حتمي نه ده چې ټوله د مساوي یو رقم دوی ته ګټه ور ورسېږي یا تاوان ور ورسېږي. په دې کې به ځینې دولتونه وي چې هغوی به ډېره ګټه کوي، ځینې به بیا لږ ګټه کوي، ځینې به د یوه لوبغاړي څخه ډېره ګټه ترلاسه کوي، ځینې دپاره بیا به هغه لوبغاړي خطر وي او یا به تاوان ځینې ور رسېږي. نو خو دوی دا په دوامدار شکل دغه د یو ډول دا د بدلیدلو په حال کې دي او د خپرېدلو په حال کې دي او دا یو مثبته قوه ده د انسانانو د سول لپاره په جهان کې. اوس نو دا خو دوی وایي. پر دا بله خوا بیا نورې تیورۍ مثلا ریالیستان هغوی بیا دې سره موافق نه دي. هغه وایي چې نه دا په هیڅ صورت باندې نړیوال سیستم دا رقم نه دی او دونه همکاري نشته دنیا کې چې دی اصلا دوی لکه څنګه چې په مخکې ویډیو کې تاسې واورېدل چې
دا یو انارشي ده او دلته همکاري نشته او ټول یو د بل ته د شک په سترګه ګوري. زور تر ټولو مهم دی او همکاري سخته خبره ده. هغوی دا ورسره ور ردوي او پر دا بله خوا بیا مثلا مارکسیستان بیا وایي چې یا دا د انټرډیپنډنسي تیوري دغه پوهان چې دي دوی پر غلطه روان دي. دا سیستم چې دی دلته بیا هم وایي همکاري نشته او دلته چې دی دا ټوله د تسخیر او د استحصال خبره ده. دلته د یو محدوده افراد یا ډلې یا دولتونه دي چې هغوی د خپل واک د ساتلو د خاطر او خپل د ګټو ترلاسه کولو دپاره دغسې یو سیستم دی چې دغه همکاري وایي دونه نشته. ښه خو دوی چې دوی به خپل بحث ته پرېږدو چې هر څه وایي زموږ دپاره دا د انټرډیپنډنس نظریه چې ده مهمه په دې ده چې دا د نړیوالتوب او د ګلوبلایزیشن د موضوع تر ډېره حده پورې دغه اساس یې دغه د انټرډیپنډنس نظریه ده. ستاسو د پاملرنې څخه مننه.